د کتاب دوست ارګنایزیشن یو خپل رنگین پروګرام پیښور یونیورسيټي اکیډمک بلاک کې ترسره شو. په دغه محفل کې مقررینو د کتاب په اهمیت او افادیت مفصل خبرې وکړې. دوی زیاته کړه چې کتاب یو ډیر اهم ملګری دی او چې چا هم د کتاب سره ملګرتیا کړې ده تل کامیاب او کامرانه شوي دي. په ننني جدید دور کې که یو خوا جدید ټکنالوژي د خلکو پام په بل خوا ګرځولې دی، ولې دغه ارګنایزیشن بیا هم د کتاب د اهمیت په لور د خلکو پام را ګرځول غواړي. دوی وویل چې اوس زموږ اهم کار دا دی چې موږ د پرایمري ماشومانو نه د دې کار شروع وکړو. د مختلفو سکولونو ته زموږ ولنټیر زی او هلته ماشومانو ته د کتاب په اهمیت پوهنه ورکوي چې د دې وخت نه دوی د کتاب ملګرتیا شروع کړي. په ارګنایزیشن کې په ګڼ تعداد کې طالب علمانو او طالب علمانې هم موجودې وي. د ولنټیر په حیث دوی دلته کې کار کوي. دوی وویل چې دا اهم مقصد دی چې په بعضې ځایونو کې دوی خپل سکولونه هم پرانستل غواړي چې هلته په ښه تعداد کې د خلکو پام د تعلیم او کتاب په لوري راوګرځوي. هم په دې محفل کې د طالب علمانو تعداد هم زیات و. یو طالب علم په دې موقع انګازې ټي وي سره خپل خیالات صدارنګې شریک کړل. ډېر ښکلی پروګرام ما پارټیسپیشن پکې وکړو. ډېر سم ولید د نیو طریقې ماشومانو لپاره چې نیو طریقې سره څنګه ماشومانو ته موږ سبق وښایو او هغې موږ انګیج کړو. چونکې ماشومان زموږ سرمایه ده او هغه زموږ د ملک یو فیوچر جوړېدی شي، نو هغې دپاره کتاب دوست چې کوم سیشنز موږ ته راکړه، کوم طریقې موږ ته وښولې یا دي څه پروجیکټس کړي دي، نو هغه ډېر انټرسټینګ و. زه خو خپله ځانې ډېر زیات موټیویټډ شوم چې زه وکړم. ما دې نه پهله هم په چایلډ باندې کار کړي دي، چایلډ ایجوکیشن باندې، او انشاءالله زه به دې سره ځان انګیج کوم چې دې نه زه مختلف ټکنیکس زده کړم او انشاءالله ځان به ورسره زه ولنټیر انګیج کوم. تھینک یو سو مچ. یو طالب علم انګازې ټي وي ته وویل چې د کتاب اهمیت څرګند دی او د کتاب ملګرتیا جاري ساتل پکار دي. د انګازې ټي وي ته زیاته کړه پېښور نه ایز ا والنټیر دلته سوشل ورک ډپارټمنټ ته، او دلته کې بیسیکلی مونږ ته آیډیا راکوي چې کتاب دوست سوسایټي چې کومه جوړه شوې ده هغې کې مونږ ایز ا والنټیر دلته راغلو ټریننګ سیشن وشنل، او هغې کې مونږ ته دومره زیات معلومات راکړه، مطلب چې دور دراز علاقې یا داسې علاقې چې کوم کلي دی، کلي والا ځایونه دي، هلته کې ماشومانو ته ډېر زیات ضرورت وي د سټوري ټیلینګ خبره یې دلته مونږ ته وکړه. سټوري ټیلینګ مطلب دا چې څنګه کهاني به ماشومانو ته اورو چې د هغوی په مورلی هغوی کې چینجز راشي او هغوی کې مختلف داسې خصوصیات راشي چې هغوی ته فایده اوچتولی شي. دلته کې مونږ ته ټریننګ سیشن کې مختلف د کتاب دوست سوسایټي چې د خپل ورک ایکسپیرینس شو کو او دوی چرته کار کړی دی او کوم ځای کې والنټیرز په تھرو دا کار کړی دی. اصل کې دا ګورنمنټ ته هم یو کلیر میسیج ورکول دي چې څومره والنټیرلی ورک سټوډنټس نه کولی شي او نن سبا یوث نه دی کولی شي، نو ډېر فایدې مند دی، ځکه چې نن سبا ماشومانو ته انسان سیلف ایجوکیشن او داسې سټوریز ورته بیانوي چې هغوی په خپل ځان کې یو داسې مختلف چینج راولي چې په سوسایټي کې به موږ څنګه هغه اپلای کوو، څنګه به موږ کینو پاسو، څنګه به موږ نورو سره خبرې کوو، نن سبا زمانې سره به څنګه چلیږو. سټوري ټیلینګ کې یو کتاب ورکړی کېږي، والنټیرز هغه مختلف علاقو ته هغوی ډایرکټ کوي او لیږي او هغوی به څه ماشومان اکټھا کوي او هغوی ته به سټوري ټیلینګ. اوس کوېشن دا دی چې سټوري ټیلینګ ولې. یوه بله طالب علمه چې د دې محفل ملګرې وه او هغې ته د کتاب او د هغې سره د دوستۍ په حواله ښه معلومات حاصل شوي وو. دوی هم انګازې ټي وي سره په خپلو خبرو کې وویل सबसे पहले मैं अपना तारुफ करूँगी. मेरा नाम आमना अफरीदी है, मैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हूँ और आज हमने ये जो ओरिएंटेशन हमने अटेंड किया तो इससे हमने बहुत कुछ सीखा, हमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है. और ये चिल्ड्रंस पर काम करते हैं तो हमें चिल्ड्रन जो है हमारी कम्युनिटी का सबसे अहम कंपोनेंट है, ठीक है, और हम इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि ये आगे भी इस तरह चलेंगे और हम इनके साथ अपना पूरा ताउन करेंगे और इनके साथ हम एज वॉलंटियर काम करेंगे. हमसे जितना हो सकेगा हम इनकी हेल्प करेंगे. هم د دې یونیورسيټي یو طالب علم چې په دغه محفل کې ناست و د کتاب دوست د ملګرو اهمو خبرو نه مستفید شوی و. دوی هم انګازې ټي وي سره په خپلو خبرو کې وویل چې دې څومره ایریا لکه پېښور کې څومره ایریا دی او چارسده شو، مردان شو، نوشهره شو، دا علاقې شوې، دا دې ټارګټ کړي دي او دې علاقې کې څومره سکولونه دي، هغې سکولو کې ماشومانو ته لباس شو، کتاب شو،
یا نور داسې کم شیزونه دي چې هغه د سټوډنټ یا د سټوډنټانو ضرورت دی هغه ته مهیا کوي دي. ملګرو دا و د کتاب دوست رپورټ چې تاسو ترنه خبر شوي. تاسو کولی شئ چې زموږ د انګازې ټي وي وزټ وکړئ او په فیسبوک او هم په یوټیوب او زموږ مختلف ویډیوز کتلی شئ او وخت په وخت تاسو ته تازه او نوې ویډیوز هم ترلاسه کیدای شي. خو که تاسو سبسکرایب کړو او لایک کړو. کیس افریدې، انګازې ټي وي، پیښور یونیورسټي، اکیډمک بلاک، پیښور.